سفر خان و تاسو ګورئ وطن ټي وي. ګران کتونکي موږ سره دلته کې یوسي مترا سابقه ناظم جاوید صاحب ناست دي او ناظم هغوی سره خبرې کوو. موږ دغه سټانډ هم دغه وو په دغه مشن باندې په دغه خدمت باندې چې د وطن د علاقې د یو کونسل موږ چې سالم کې دغه ټیم سره موږ کړي څه چې موږ کې دغه ټیم باندې خو دا اوس چې کوم حالات دی او دا کوم ګورو نو دا خو لکه خاص کر د پی ټي آی د دې تحریک انصاف په نوم باندې دا و چې یاره دا پارټي تحریک انصاف په نوم باندې ده خو دا اوس چې موږ څه ګورو لګیا یو نو دې که په یو پارټۍ کې انصاف نشته دی لکه که تاسو څه ګورئ نو کوم ورکر چې دی هغه خواران همدغه شان صرف دا ورکر به صرف همدې ته چې دی به بس زنده باد او مرده باد به کوي لکه دې نور څه حیثیت نشته په دې پارټۍ کې همدغه فیصلې دی کوي د دې چې کوم بره کوم بالا دي او هغې اکثر د ځان دپاره فیصلې کوي نو په دغې باندې زموږ لږ دغه دی که هغه پی ټي آی ګوري که هغه جومات موږ وکتو هغه هم دغسې ده پیپل پارټۍ کوم موږ وکتو د هغې د ورکرانو سره هم دغه شان رویه ده نو په دې باندې لږ افسوس راځي چې یاره دغسې نه دي په کار. تاسو د پارټۍ چې کوم مشران دي چې کوم مین کسان تاسو هغوی نه مطلب ډسپوینټ دي خفه یې تاسو هغوی نه جي خفه نه موږ چې کم سے کم انصاف شوی په میرټ باندې دی خو د دې خو دویمه خبره په میرټ دی دا کومه فیصله چې زموږ د دې تحصیل مطلع شوه نو دا په میرټ خو باندې خو نه شوله نو موږ دغه صرف وایو چې دا میرټ دی دا نوم د میرټ کټ کې دی نه چې په میرټ باندې په کار یې دا شی چې دا کوم د تحصیل مطلع ټیکټ وی چې دا ورکر ته میلاو شوی وی نو دغه موږ وایو هغه نه مولانا صاحب دي هم دغه شان فیصله وه د پیپل پارټي هم دغه فیصله وه او د پی ټي آی نه زموږ ډېر طلب و چې یاره دوی به د دې انشاءالله دې په دې میرټ باندې دې ډېر زور ورکوي نو دغه خو هغه هم دغسې نه شوله نو موږ دا وایو چې یاره بس که اوس موږ وګورو نو به چې چا سره پیسې به دغه پارټي هم لري او هر څه هم لري نو د نور بیا ضرورت څه دی عوام هم ګوره جي دا عوام چې کوم په کوم سوچ باندې چې یاره موږ تبدیلي غواړو او ډېر په شوق باندې لګي عوام نو هغې چې اوس دا څه ګوري نو هغې مایوسه شو هغې وایي چې یاره دا خو د دې دا فیصلې غلطې دي نو موږ له به دې سره کېږي. دلته کې یو فاروق صاحب سابق ناظم هم ناست دی هغوی سره موږ خبرې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زما نوم محمد فاروق سابقه ناظم پټوار پایان تحصیل مترا. زمونږ چې څنګه زمونږ ناظم صاحب سابقه ناظم صاحب متري تاسو سره خبرې وکړي د علاقې په سیاست باندې نو نن سبا بس پوزیشن داسې دی چې تقریبا د ټولو پارټو ورکرانو پوزیشن داسې دې ته راغلی دی او لکه دا تمه چې کېده نو د پی ټي آی نه کېده زیاته چې یاره دي به زیاتتر ټکټ هغه چې کوم دی هم دا تنظیم به مني او د ورکرانو به مني نو د هغې باره کې دا شکوه ګیله شوه خو بهرحال دا زموږ د علاقې خو تقریبا د ټولو پارټو چې کوم ټکټونه ډسټریبیوشن وشو نو هغې باندې تقریبا علاقې ته ډېر نقصان ورته ورسېدو ټوله علاقه یو ټیسټ کې ده که نه چې کله یو ټکټ یو کس نه علي یو له ورکوي یو ټکټ یو نه علي دا ټولو پارټو کو چې یوی والا هم یو له ورکو بل نه واخېستو بل نه هغې کې خو داسې دغه غوندې خبرې وشي د پیسو خبرې مو شو پکې بهرحال هغه خو مونږ ته علم نشته دی خو د پیپل والا پارټۍ هم دغسې طریقه وکړه چې کله یو ټکټ یو ته میلو شو نو دې سره عوام هم لږ ډسټرب شو دا چې لږ دې صحیح فیصلې ټولو پارټو کړې وې دا یو پارټي مونږ نه دغه کوو ټولو پارټو صحیح فیصلې کړې خپل یو صحیح کینډیډیټ ته کړې نو خلک به روانو زموږ علاقې ډېر مذبذب کړې غونډه کېده خو خدای پکې خیر واچوي بهرحال مونږ خو د پی ټي آی سره تعلق لرو او پی ټي آی مونږ یو تنظیم دی ماشاءالله او د هغې په دغه باندې را روان یو نو زمونږ تنظیم هم تقریبا زمونږ ضلعي تنظیم هم ټول استفادګانې ورکړي دي په دې باندې چې دا فیصلې تقریبا د تنظیم خلاف شوي دي نو مونږ هم دا رایه لرو چې د خپلې پارټیانو هم دا توقع وه د پی ټي آی نه چې دوی به لکه څنګه دا نورې پارټۍ کوي دوی به داسې نه کوي بهرحال بس پارټي ده بس فیصلې زیاتتر د بره نه کېږي او بره فیصلې وشوې او بس په هغې باندې لږ علاقه تذبذب کې ده خو بهرحال اوس خبرې اترې روانې دي مونږ خو اوس داسې خبرې داسې خبره مې کېده چې مونږ د خپل پارټیانو هم 2-3 کسان اپلای کړې ده نو کوشش کوو پکې انشاءالله
چې ته جرګه مرګه پکې وکړو سیستم پکې وکړو تاسو وطن ټي وي موږ ډېر شکریا ادا کوو چې تاسو راغی او موږ د علاقې په مشرانو کې یا په نمایندګانو کې وګڼلو او زموږ نه مې یو رایه واخیسته او بهرحال موږ کوشش دا دی چې زموږ تحصیل مترې سره تعلق دی او تحصیل مترې یو ښه لیډر راشي یو کارکن راشي یو تکړه هلک راشي چې هغه علاقې دپاره څه کار وکړي او علاقه مخکې بوتلېږي.